تورخم کې پاکستان اړخ ته د بند پاتو افغانانو لومړۍ ډله هیواد ته راغله. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چاړې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تورخم کې ځایي سرچینې وایي چې له پاکستاني لوري سره تر هوکړې وروسته له تورخمه هغه اړه د بند پاتې افغانانو لومړۍ ډله هیواد ته راستنه شوه. د تورخم کمیسار سید غازي هاشمي نن چهارشنبه د وري پر 40 ویل پاکستان لوري ته تر هوکړې وروسته د بند پاتې افغانانو لومړۍ ډله چې 50 کسان کېږي هیواد ته راستانه شول. نوموړی وایي دا د هغو 50,000 افغانانو لومړۍ ډله ده چې غواړي هیواد ته راستانه شي. د هغه په خبره دغه کسانو ته پاسپورت د نشوالي له کبله هیواد ته د راستنېدو اجازه نه ورکول کېده او په اونیو هلته بند پاتې وو. ورته مهال بیا هیواد ته راستانه شوي افغانان وایي خوشحاله دي چې هیواد ته راستانه شوي دي. پاکستانی چارواکو افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې تورخم کې بند پاتې نور افغانان به هم ډیر ژر خپل هیواد ته راستانه کړي. د یادونې وړ ده چې لا هم تر کرښې هغه اړه نږدې 15,000 افغانان چې د ویزې وخت یا وخته یا پاسپورت نه لري بند پاتې دي. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره ضرور شریک کړئ.